سلامونه د غرغښت راډیو تلویزیون قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ستړي مشئ. د ولسپالنې په یوه بله خپرونه کې درته زه قابل نور همکار او شفیع الله په کمره کې هرکلی کوو. دا ځل خپرونه هم د تڼیو ولسوالۍ ته موږ ځانګړې کړې ده. دلته به د تڼیو ولسوالۍ د دود دستور رواج او تاریخي ځایونو څخه خبر شئ او د شته پرمختګونو څخه به هم تاسو خبر شئ. هیله ده خپرونه تر پایه سره تعقیب کړئ. تڼی د خوست ولایت په جنوب لویدیځ برخه کې پراته دي او جنوب طرف ته د وزیرو او مسجدو سره ګډه پوله لري. د ولایت د مرکز څخه تقریبا 15 کیلومتره لرې والی لري. د تڼیو ولسوالۍ په نوم یو اداري واحد لري او مرکز یې د درګي کلی دی. درګا یو مشهور او تاریخي ځای دی چې بیا به په خپلوار سره د خوست د تاریخي ځایونو او لرغونو اثارو په عنوان په مفصل ډول سره در وپېژندل شي. طبیعي ځنګلونه او مدني ډبرې یې د مهمو اقتصادي منابعو څخه ګڼل کیږي او په دې برسره د کروندې، اوبیزې او للمې ځمکې هم لري. دا قوم ټینګ پښتني جوړښت لري او خلک یې خپل منځي مسایل او ستونزې د جرګو او مرکو له لارې هواروي. تڼي په عمومي ډول سره 4 مهم او لوی ښاخونه لري چې عبارت دی له دورنمي، اریوزي، سینکي او خوبي خیل. د تڼیو هر ښاخ بیا په کوچنیو خیلونو ویشل شوی چې دلته په همدې بسنه کوو. خو د تاریخ ځینې لیکونکي بیا تڼي د اریوزي، سینکي او میرخیل په 3 لویو ښاخونو ویشي. دا طبقه هم دقیقه ده ځکه د خوبي خیل او دورنمي 2 ښاخونه چې اوس سره بېل شوي پخوا یو ښاخ وو. په هر صورت کومه طبقه بندي چې د تڼیو اړوند شوې دا د تڼیو د قومي مخورو په حواله ده. ورژله، بندخیل، کوچان، ترخیل، روخانه، متک، نریزي، سینکي، درګای، دورملکه، سیګای، حصارک، اتمان، نړخیل، دخیل، غوړي، پیران، لنډي، ګوخه، شاډل، میرزوګای، للمۍ کوټکي، خنډکای او سورکوټ یې د لویو او وړو کلیو څخه ګڼل کیږي. نفوس یې تقریبا له 90,000 اوړي. خړه شګه او غلۍ غونډۍ د قومي مسایلو د حل او وګړو د راټولېدو مهم او تاریخي ځایونه دي چې بیا به د تاریخي او مهمو ځایونو په عنوان سره په مفصل ډول یادونه ترې وکړو. خو اوس وخت کې د قومي مسایلو د راټولېدو او جرګه کېدو مهم ځای درګای دی. د ترخیلو ملنګان د نریزي خټک ملنګي روحاني شخصیتونه دي. دا د خوست ولایت د تڼیو ولسوالۍ د حداد محمد سیمه ده. تڼیو ولسوالۍ خوستوال ټول غیرتي او ننګیالي خلک دي. تڼیو ولسوالۍ کې غیرتي خلک دي. 4 قومونه نه تڼي تشکیل شوي دي، جوړ شوي دي. بالاخره بیا غنه وروسته درګای جوړ شو. نو په تڼیو کې ډېر خوندور، ښکلي، تفریحي او نامي ځایونه شته. مثلا لکه درګي ډانډ تقریبا 400 کاله خواوشا تاریخ لري. دلته دغه ساحه چې دا ډېر مشهور ځای ده. د دې ځای ته نه تنها د خوست ولایت یا د خوست ولایت د ولسوالۍ خلک، د افغانستان د بېلابېلو ولایتو خلک دلته راځي. دا دومره مشهور ځای ده. افغانستان نه په نورو هېوادو کې هم خلک پېژني چې حاج د زیارت دی دلته. دې ته ورته نور زیارتونه موږ دلته لرو خو هغه بزرګان خلک وشته شوي وي. دلته مثلا ترخیلو کې ملنګان دي. دلته هغه ډېر نیک خلک دي، ښه خلک دي. ډېر د افغانستان د بېلابېلو ولایتونه خلک ورته راځي. مثلا نریزي کې، سنګړي کې دلته هغه شته، بزرګان شته، ملنګان شته.
همداسې تفریحي ځایونه موږ لرو. نو دلته که ووایم چې اول دا ځای عملا نو تاسو دلته راغلي ګورئ وینئ ادممت سیمه ده. ادممت سیمه پخوا وخت کې په تڼیو کې دلته اربکیان زیات وو. هغه پخوا اتفاق هم زیات وو. اتفاقونه خو د تڼیو اتفاق اوس هم شته خو پخوا به اربکیان زیات وو. نو اوس وخت کې د موږ ملي منافع چې ځای شوي دي یا خرابې شوي دي هغه اربکیان شته نه. مخکې به دلته خلکو مالدارۍ ساتلې مالدارۍ په حساب باندې. اوس خلک هم کډې وکړې د دې ځای نه که نه ښارو ته ټیټ شول بل ولایتو ته لاړل. نو د دې ځای د ساتنې داسې څوک نشته. د دولت نه مې هیله وارزو دغه چې دلته ګوره که په خارج کې وکسو داسې تفریحي ځایونه هېڅ نه پیدا کېږي. بیا چې پیدا هم شي ډېر په لوړ قیمت باندې څوک ورته راځي. دلته مونږ ته الله تعالی دغسې ځایونه طبیعي ځایونه راکړي دي خو ساتنې دپاره هېڅ څوک نشته. یا داسې څوک مونږ نه وایو چې دا ځای وپالي او نور هم ښکلا ورکړي که نه په کم شي باندې ښکلاګانې ورکول کېږي. دلته دا کم ځای باندې خطې بدلې شي. دلته هېڅ امکانات نشته په دې ادممت کې. د ادممت ساحه چې ده ډېره پر امنیت ځای ده. بیخي دلته لوړپوړي خلک راځي. دلته والیان او قمندانان خوست ولایت خو پرېږده چې دغه بېلابېلو ولایتو لوړپوړي خلک راځي. سبب یې دغه ده چې دلته دغه ښکلا طبیعي د پارک ده او امنیت ده. وکیل صاحب ادممت زیارت واقعا مشهور ځای دی. دلته دغه زیارتونه د چا د دې تاریخ باندې لږ وغږېږه معلومات لرم. خو د دې په اړه خو که رښتیا درته ووایم دومره معلومات زما معلومات به نیمګړي ځکه دغه خدای دې په دوی باندې رحم وکړي ښه خلک و چې یو بل نام سړی ورکوي که نه. نو دغه ساحه چې ده دلته موږ تاسو چې ناست یو عملا د موږ د زدرانو دلته د حدود دي که نه. او دا ډېر پخوا تاریخ دی. نه مو دی لوستی او نه داسې په کتابو کې موږ دا مطالعه کړی دی که نه. او نه مو تر اوسه پورې د سپین ږیرو نه د پوښتنې کړي دي که نه. الحمدلله خلکو تعلیم ته مخه کړې ده. اکثره ځوانان په تعلیم باندې مصروف دي. د دې نه وروسته بیا په خارج کې په دوبۍ کې په نورو هیوادو کې په خپلو مټو باندې مزدوري کوي خواري کوي تجارت کوي. او یو 50% خلک په تڼیو ولسوالۍ کې هم بیکاره شته. په میده خلک لسانسه خلک موږ استعدادونه لرو هغه هم بیکاره ده. او دولت نه مو هیله وارزو دغه ده چې ټول خوست ته توجه وشي خو خصوصا تڼیو ولسوالۍ ته زیاته توجه وشي چې دلته امنیتي سیمه ده او د تڼیو تر بل هر وخت د خپل خاورې نه کلکه دفاع کړې ده او خپل وطن باندې سرونه ورکړي دي سرونه پرې قربان کړي دي. د تڼیو ولسوالۍ خلک ډېر د پخوا نه د تاریخ لري. اتفاق کې نام لري اتفاق کې ریکارډ لري په خوست ولایت کې. ځکه دای بیلګه ده دای نمونه ده. ما سره که درته ووایم چې نن د جلابات میلمانه هم راسره دي دلته چې دلته مونږ راغلي یو. د کابل میلمانه هم راسره دي. زه به چې راتلم د ولسوالۍ ته چې راورسېدم دوی ته مو ویل دا د موږ ولسوالي ده. دوی ویل چې ډېره لرې پرته سیمه نه ده. ما ویل چې نه دا چې مخکې موږ تاسې لاړ شو بیا ته ګورې. دې ځای ته خو چې رارسېدو دوی داسې فکر نه کوي دلته دومره امنیت ده. او ما ورته وویل چې د شپې هم دلته پاتې کېدای شو. د شپې مو هغه هم خلک هم سیاسي خلک دي وظیفه‌دار خلک دي. نو دغه سبب څه ده؟ دا د اتفاق سبب ده د یووالي سبب ده. تڼیو ولسوالۍ خلک سپین ږیري او ځوانان منسجم دي په اتفاق دي په یوه لاره روان دي. دلته که ووایم د دولت هېڅ زور نه رسېږي. دلته کومه حادثه چې وشي کومه پېښه چې وشي ولې چې موږ دولت دومره پر مخ تللی نه دی چې هوایي دلته راشي زموږ قواوې دلته عملیات وکړي بل چې یوه پېښه وشي. نو پیاده چې په موټرو کې راځي تقریبا 3.5 ساعته 2 ساعته لاره ده او بیخي ډېر خوندور و. ډېر زیات اتفاق و اتحاد و. د داسې پېښې په مورد باندې چې دلته به قتل وشو دلته به که ووایم چې خپل حق مړ به دې واخیست که نه بیا به هم دلته ته نه پرېښودې کور ته به درپسې راتلل کور ته به یې ورونه ور اچول. بالاخره هغه سړی یا کور فامیل به ټول
فرار شو. موږ سره خو د تڼیو ولسوالۍ سره خو پاکستان نږدې ده، دې خواته به خامخا خروج کوو. هغه وجه یې دغه وه چې همالته زیات اتفاق و. دا اوس هم شته، ځکه الحمدلله زه په زغرده ویلی شم چې د موږ د تڼۍ په ولسوالۍ کې مثلا به یو شی درته ووایم لکه مواد مخدر، دلته رضوانانو قومي شوراګانو اتفاقونه دي، اتحادونه یې دي، دلته په قوم او کلي کې دغه شیان نه پرېږدي. یي به ستونزې به یي، حتما ستونزې شته، خو اتفاق اتحاد پخوا انشاءالله هغه پخوا اتفاق بیا هم د ځوانانو ساتلی ده. په دې باندې هم سړی سترګې نشي پټولی، دولت توجه کړې ده 100% خو دا ستونزه افغان شموله ده یا خوست شموله ده، ټول خوست کې نه ده شوې توجه ورته. که زه دا خبره وکړم اوس زه تاسو سره په دغې مرکه کې ناست یم، بیا به خلک وایي د لیدونکي او اورېدونکي به ووایي دغه خپله وکیل هم د تڼۍ ده او د تڼیو ته هر وخت دا وایي چې دلته کارونه نه دي شوي. که نه ما وویل چې شوي دي کارونه یو 15 خو خوست هم دي شوي، خو موږ ځکه زیات غواړو دلته چې موږ امن لرو. دلته موږ هر وخت د خپل نظام تر شا ولاړ یو، په موږ باندې چې غږ کړی موږ یې عسکري کړی د خپل نظام. نو ځکه موږ حق د نورو ولایتو یا د نورو ولسوالۍ که ووایم زیات غواړو. موږ ته کارونه نه دي شوي چې رقم ته چې لازمه دي. ما درته وویل که نه دلته که کار وشي، زمینه د کار ځوانانو دپاره به برابره شي، دولت توجه وکړي، یو پروژه دې راوړي مثلا یو 50 میلیونه مصرف دلته وشي، یو خو به دلته د بیا دولت خپل بیا هم په دې ځای باندې ځکه د ځنګلات دي ټیکس ولګوي، دولت ته به هم بدې جال وړه شي او خلک به هم خوند ترې اخیستی وي د دې ځای نه. موږ ته کارونه نه دي شوي. دلته ما وویل اوس موږ د څښاک اوبه نه لرو، د څښاک اوبه نه لرو. دلته چې څومره خلک اوسېږي یا د تفریح دپاره راځي په ښار کې نشته، دلته په میلمه کوټ باغ کې نشته، په تڼیوال صاحب پارک کې نشته دومره خلک لکه دلته چې عاد محمد ته راځي، مصرف هم کوي، توان هم کوي. د څښاک اوبه موږ نه لرو، د اوداسه د لمانځه دپاره اوبه نه لرو. نو د شرم ځای ده. وکیل صاحب دا خو د عاد محمد ستونزه وه. ممکن تڼۍ ولسوالۍ لپاره کومې پروژې کومې غوښتنې څه ته ضرورت دی؟ تڼۍ ولسوالۍ دپاره خو ما مخکې هم د یادوري وکړه چې تڼۍ ولسوالۍ دپاره ډېرې پروژو ته موږ ضرورتونه لرو. ځکه ما وویل که نه چې دلته که پروژه پلې شي ساتنه یې بیا په موږ کام باندې ده، موږ یې به ساتو. ته چې په بل ولایت به یاد کړم، ځکه چې د اکثره که ولسوالۍ ته نورې ولسوالۍ ته اشاره وکړم ورونه به انتقاد وکړي که نه چې چېرته په موږ کې دغه نامني داسې ده واسې ده که نه، خو موږ ساتلې ده. یو مثال به یې دا ووایم چې دلته PRT په وخت کې تقریبا 12 کاله مخکې دلته چې تاسو پرې راځئ دغه سړک جوړ شوی و، تر اوسه پورې موږ ساتنه کړې ده. موږ قومي تړونونه لرو، اربکي ورته باسو چې د سړک تخریب نه شي، بالاخره په خپلې چارۍ او په ګنټۍ باندې ځوانان راوځي اشر ورته کوي چې د سړک تخریب نشي. زموږ سره د بیا رغونې د پروژو چې دولت تر خوا نه راته وشي او ساتنه یې موږ دومره کوو. زیات ضرورتونه لرو. مرب په برخه کې ستونزې شته موږ لرو، د سړک سازۍ په برخه کې موږ سړکونه مو کچا دي، خام دي. دلته موږ 4 کامه پراته یو که نه، او موږ خلک وایي چې تڼۍ تڼۍ 4 کام دي. تڼۍ ډېره ستره ولسوالي ده، پراخه ولسوالي ده. د سهار تاسو وګورئ او د شامل د سیګۍ پل وګورئ، اسماعیل ولسوالي وګورئ، ګربز ولسوالي وګورئ. مساحت یې ډېر ستر ده، ډېر لوی ده. زموږ ستونزې همدغه دي. اوبو په برخه کې موږ تڼۍ ولسوالۍ کې ډېره ستونزه ده. موږ ته باید څاګان وولی شي. زموږ د سیګۍ نه تر اسماعیل پورې تر ګربز پورې موږ اوبه نه لرو، باندې اوبه نه لرو، د چینې اوبه نه لرو. موږ څاګانو ته ضرورت لرو. تقریبا په زرهاوې جربه ځمکه ده دلته، که نه خړوبه شي. دلته د زراعت په برخه کې به ډېر پرمختګونه د ولایت لپاره وشي. دلته بیا هم داسې غشته بندونه موږ لرو شته دي. مثلا د نریزې بند دلته که دغه بند څو واره چارواکي وعدې هم زموږ سره کړي دي، په ولایتي کچه په مرکزي کچه شوي دي. موږ تعقیب لاندې هم نیولې، داسې نه ده، تعقیب کړي هم دي.
خو بیا مو دومره زموږ غږ نه ده اورېدل شوی که دغه بند مونږ ته جوړ شي د نریزې بند دلته د ورژلې اوبه دي دغه هم بیان د اوبه راځي دلته او بل زموږ خواته د ترخیلو خواته که درته یاد کړم هغه سرخه ده مونږ د بیکۍ او د سپیرو ولسوالۍ سره هغه هم ډېر لوی سرخه ده هلته هم بیان د اوبه شته خو دا ضایع کېږي سم کار نه ورته شوی که نه چې ضایع نه شي ډیمونه ورته جوړ شي که نه وخت زمانې بیا راخلاصوي بیا ټوله ځمکه ترې خړوبېږي موږ د ولسوالۍ خلک د ستر پکولو هم شوقي دي د ټوپک هم شوقي دي ټوپک هم ګرځوي په شاو کې ګرځوي خو د دې لپاره نه دی ګرځولی څوک به یې په خوست کې مثال نه وایي د تڼیو ولسوالۍ ته دغه د 10 کلن تاریخ خو زه ویلی شم چې موږ خوستي وروڼه موږ زادران وروڼه موږ منګل وروڼه دلته راځي چې یوه ترخه خبره یا بده خبره بد الفاظ هم چا ورته استعمال کړي دلته کوماک ورسره کوي هماغه ځوانان چې د دوی په مټ کې سلا ده د دوی مثلا څڼې اوږدې دي د دوی غټ غټ پکولونه دي دلته بیا دغه سهري او غرنۍ علاقه ده دلته باید ټوپک وګرځوي حتما دښمن هم شته په دې ځایو کې د دښمن د ساتنې په خاطر باندې تڼي ډېر مېلمهپاله خلک دي تڼي خو خلکو د دغه مېلمانه چې راځي قدر احترام ورته لري هغه که راکټ هم ورسره وي دوی ته احترام لري مننه نوم مې رفیع الله ظهیر دی د خوست ولایت د تڼیو ولسوالۍ اوسیدونکی یم نن ورځ د جمعې ورځ ده اکثره ځوانان دلته د ادمامات سیمې ته د بنډارونو لپاره راځي که څه هم د خپلو ځوانانو په اړه که درته ووایم چې په بېساري ډول ځوانان زموږ شته چې هغه هم د لرې پراتو ساحو کې پراته دي لکه د ادمامات ساحه چې ده دلته د ورژلې ساحه چې ده هغلته مکاتب شتون نه لري نو دوی اکثره شته ځینې مکاتب هم شته خو په هغې کې د دوی تر نفوس ته په کتو هم کفایت نه کوي ځوانان شته بېلابېل ځوانان دلته ګرځي مصروفیت هم خاص مصروفیت نه لري دلته په غرونو کې ځینې کارونه کوي ځینې د تیږو برخو ځینې نور مصروفیتونه لري نور شکر الحمدلله اوس مهال زموږ سیمه کې ځوانان چې دي د پخوا په نسبت یو ښه احساس لري یو ښه پوه شوي دي نو دی درک کړی دی چې باید په ټولنه کې یو سالم ژوند وکړو نو اکثره ځوانان چې دي په ښو کارونه مخته دي دلته اتفاق یو لامل خو یې همدا دی چې دلته بېساري توګه د لرې پراتو ولسوالۍ خلک هم راځي د دوی سره یې راویه چې ده هغه تر ټولو ښه لامل چې د هغه اتفاق ده ځکه چې ډېری ځوانان دلته راځي د لرې ولایتونو څخه د بېلابېلو ولسوالیو څخه دوی ډېر قدر احترام د دوی کوي ځکه چې د دوی ولسوالۍ ته راغلي وي نو اتفاق یې تر ټولو مهم اصل دی ځکه که دوی اتفاق ولري نه یوازې په دغه سیمه کې بلکې په ټولو هغو ځایونو کې چې هلته بېلابېل خلک فعالیتونه کوي د دوی د خاورې پر ضد یا د ځوانانو پر ضد د هغې په مقابل کې دی کړلی شي چې مقاومت وکړي هغې په مقابل کې ودرېږي ستونزې هم شته ځکه چې یو خو لرې پراته ولسوالي ده ستونزې ډېرې زیاتې ستونزې موجودې دي یو د لارو په تګ کې تاسو به هم دلته راغلي وئ شاید دا لار تاسو هم خپله هم لیدلې وي ځکه چې د لارې ستونزې هم ډېرې شته ډېره که چېرته د لارې ستونزې حل شي نو زه د ډاډ درکوم چې نه یوازې د خوست خلک بلکې د بېله ولایتونو خلک به دلته راځي خو یوازینی مشکل د لارې هم دي نور دولت دلته کوم تاسیسات نه دي جوړ کړي په خپل لګښت ځکه چې په شخصي لګښت دولت په مصارفو کوم کار نه دی کړی کوم چې کړي دي هغه د سیمو ځوانان یا د سیمې خلک راپورته سوي دي هغه یو دوه ټولونو شکل ځایونه دي ادمامات زیارت کې جوړ کړي دي هم دوی کړي دي نو له دولت هم دا هیله لرو چې که چېرته یا د سیمې ته دوی ځانګړې توجه هم وکړي نه یوازې د خوست پر کچه بلکې د افغانستان پر کچه به د ترورستانو لپاره چې هغه سیاحتي سفرونه کوي او غوره سیمه وي ځکه چې په بشپړ ډول ته امنیت قرار لري امنیتي ځواکونه موجود دي نو له دوی
زه هم ځانګړې هیله کوم چې د یادې سیمې د سړک چارې ته او یا د نورو برخو ته د ځانګړی پام وکړي که چیرته دولت په دې برخه کې لومړی خو د شخصي پانګونې په اړه که ووایم دلته ځوانان د مصروفیت لپاره بېلابېل کارونه کېږي. لومړی که زه ووایم یو دوه زنګو که چیرته دغه ساحې ته راوړل شي یا یو داسې نور د لوبې تفریحي سامان دلته راوړل شي نو دغه ځوانان به ډېر مصروف هم وي او د نورو خلکو منطقو خلک چې راځي د هغې به هم یو څه نه څه هغه د ژوند سکون به اختیار کړی وي هغه آرام احساس به یې کړی وي ځکه چې په بشمېره توګه موږ ځوانان لرو دلته که دوی اتفاق موجود نه وي بېلابېل خلک راځي. اوسنی وخت کې خوست ولایت کې تر اوسه داسې کوم څه نشته کومې تثبات نه دي موجود که چیرته دوی اتفاق او اتحاد نه درلودی یو د ټولو خوستمېشتو یا د خوستمېشتو قومونو ترمنځ یو اتفاق موجود دی دلته دی چې راځي هېڅ دا نه ګڼي چې موږ آیا خپل ولسوالۍ ته لاړ شوي یو او که یو بلې لرې پرته ولسوالۍ ته لاړ شوي یو نو هدف هم دغه دی چې ځوانان پوه شوي دي اوس یې درک کړی دی چې به ټول خوستمېشتي قومونه په خپل منځ کې اتفاق او اتحاد ولرو تر څو د سولې او فضا کې ژوند وکړو. ځایونه هم شته له جملې څخه یو د سور کوټ سیمه ده د هغې کې یو پل موجود دی د هغې لاندې بېشمېره ځوانان راټولیږي بنډرونه کوي نه یوازې په اد محمد سیمه بلکې د تڼیو په نورو غرونو کې هم داسې د مېلې جوړولو بېشمېره ځایونه شته هلته یو څه نه څه ستونزه د لارې او ځینې نورې برخې وي ځکه چې نریزي برخه کې هم ځینې ښکلې منطقې شته د حصارک برخه کې نو نور ځایونه هم شته خو په هغې یو څه نه څه کار نه دی شوی که د لارې په اوږدو کې وي که یو څه نه څه نورو ستونزې وي نو خلک نشي کولی چې هغه په ډډه زړه هغې ته تګ وکړي. دوستانو دغه وه د ولس پالنې خپرونه چې تاسو تر دې بریده زموږ سره ننداره کړه په همدې ځای قابل نور همکار او شفیع الله